بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ درس چې دی په انزرټ کې السټریشنز کې پکچرز دی. تاسو غواړئ خپل اکسل شیټ ته پکچر راوړئ، نو پکچر راوړلو طریقه دا ده چې تاسو به په پکچر باندې کلیک وکړئ او دلته به راشي تاسو سره په کمپیوټر کې چې دی په هر یو ډرایو کې چې دی پکچر وي، هغه پکچر به تاسو پیدا کړئ او دلته به چې دی راوړئ په ډیسکټاپ باندې وي، په بله ساحه کې وي. نو تاسو کولی شئ چې هغه پکچر راواخلئ او دلته چې دی راوړئ. زه به راشم دلته چې دی موږ سره پکچرز دي، دا سکرین شاټ پکچرز. زه دې نه دا پکچر راخلم، انزرټ کوم یې. انزرټ مو که سایز به یې لږ کم کړو چې صحیح معلوم شي، دلته به یې کېږدو. پکچر سره خپله یو پراپرټي راځي د فارمټ په نوم باندې، چې لومړی خبره پکې ریموو بیکګراوند ده. که دې باندې کلیک وکړو، زه غواړم چې بیکګراوند ریموو کوو. ګورئ دې کې دغه صرف دا یو ډیسکټاپ چې دی دا پاتې کېږي. کیپ چینجز ووهو، دا یو دانه پاتې شو. زه بېرته کنټرول زیډ کړم. ریموو بیکګراوند کې وایي چې مارک ایریاز ټو کیپ، غواړئ چې کومه ساحه پاتې شي، نو دې باندې کلیک وکړئ. زه غواړم چې دا ډیسکټاپ هم پاتې شي، دا هم پاتې شي. اوس به کیپ چینجز باندې کلیک کړئ، ګورئ دا درې واړه پاتې شو. بېرته به یې کنټرول زیډ کړو. زه اوس غواړم مارک ایریاز ټو ریموو، زه غواړم چې دغه ایریا دا ریموو شي. او کیپ چینجز باندې کلیک وکړئ، هغه ریموو شو. کنټرول زیډ مې کړ. ګورئ دریم اپشن دا دی چې ډسکارډ آل چینجز، څومره چینجز چې تا پکې راوستي دي ټول خپل حالت ته راوړه. بل دی کریکشنز. کریکشنز کې چې دی موږ سره شارپن صافن داسې چې دی غواړئ چې دا شکل کې راوړئ، یا داسې یو تغییر ورکوئ، د برایټنس ورکوئ، کنټرست های کنټرست ورکوئ یا کموئ، داسې ډارک راولئ. دې ځای نه کلیک کوئ، پکچر به هماغه طریقه باندې راځي. بل دی کلر، غواړئ دې ته یو کلر ورکوئ، مثال داسې بلیک اینډ وایټ کلر ورکوئ، یا دې ځای نه راځئ مختلف قسمه کلرز موجود دي، تاسې یو کلر ورکوئ دې ته. بیا راځئ دې ځای نه چې دی مور وایریشن ته، دې ځای نه یو کلر ورکوئ. فرض غواړم چې دا کلر ورکړم، یا دې ځای نه راځئ یو بل کلر مو خوښېږي، مثال زه غواړم ریډ کلر ورکړم. یا دې ځای نه راځئ بل دی سیټ ټرانسپارنټ کلر، غواړئ چې دغه پکچر ټرانسپارنټ شي. ګوره دا چې د اوس ورلاندې چې هر څه دي هغه شو کېږي، ښکاري. نو دا د ټرانسپارنټ کلر خبره شوه. بل دی ارټسټیک افیکټ، غواړئ تاسې یو افیکټ ورکوئ، داسې د عکس ته یو افیکټ ورکوئ خپل د خوښې. نو تاسې راځئ په دې افیکټ باندې کلیک کوئ، هغه افیکټ به اخلي. بل دی کمپریس پکچر، غواړئ چې دا پکچر تاسې کمپریس کوئ، سایز یې کموئ، نو دا کمپریس شو. اوس راځو بیرته د دې مثال زه غواړم دا مې سایز داسې کم کړه. ریسیټ پکچر ته راځو، ریسیټ پکچر باندې چې کلیک وکړو، ګوره پکچر خپل حالت ته راغی. که زه بیرته کنټرول زیډ کړم، هماغه حالت ته یې بوځم، سایز هم کم دی. زه غواړم چې سایز دې خپل حالت ته راشي او ورسره پکچر دې خپل حالت ته. ریسیټ پکچر اینډ سایز دې باندې کلیک وکړئ، ګورئ هم یې سایز خپل حالت ته راغی او هم چې دی پکچر. چینج پکچر باندې غواړئ چې تاسې دا پکچر چینجوئ، نو فرام ا فایل، یو فایل کې تاسو سره دې باندې کلیک وکړئ، راوړئ. مثال زه غواړم دا پکچر راوړم، کلیک کړئ. یا تاسو چې دی راځئ دې ځای نه فرام آنلاین سورسز، که انټرنیټ موجود وي آنلاین یې راخلئ دې ځای نه. یا راځئ دې ځای نه بله خبره دا کې فرام آیکنز، آیکن در سره موجود دی هغه راوړئ. یا فرام کلیپ بورډ، کوم چې اخرنی عکس تاسې کاپي کړی هغه د کلیپ بورډ نه راوړئ. ګوره کلیپ بورډ کې موږ سره دغه عکس موجود و، نو دا چې دی چینج شو. اوس به راشو دلته پکچر سټایلز ته. دې ځای نه سټایلز دي، مثال زه غواړم بارډر وکړم، په دې سټایل کې راوړم، یا فرضاً په دې سټایل کې عکس راوړم، یا فرض مثال داسې نور مختلف قسمه سټایلز موجود دي دلته. تاسې کولی شئ چې هماغه سټایل کې دا پکچر راوړئ څنګه مو چې خوښ وي. اوس به راشو بل دی پکچر بارډر ته. زه غواړم دې پکچر ته بارډر ورکړم. لومړی راځو هغه اندازه ورته ټاکو، مثال دا عمره اندازه زه غواړم چې بارډر ورکړم، بیا د بارډر کلر ورکوئ دې ځای نه. او بیا راځئ دې ځای نه کولی شئ چې دا ډاټ ډشز کوم سټایل کې راوړئ هماغه راوړی شئ. مور آوټلاین کلرز دې ځای نه هم کولی شئ چې سټنډرډ نه یو کلر راواخلئ، یا د کسټم نه یو کلر داسې راواخلئ، اوکې کې هغه کلر به دلته راشي. بل دی پکچر افیکټ، غواړئ چې دې ته افیکټ ورکوئ، دې ته مثال زه غواړم چې دا افیکټ ورکړم، یا دا افیکټ کلیک کړئ، هغه افیکټ به واخلي. کنټرول زیډ مې کړ. بیا راځو شیډو ورکوئ دې ځای نه، مثال زه غواړم داسې شیډو ورکړم، یا دې طریقې سره
یا پرسپیکټیو داسې مخې ته دی او سوری راشي داسې کنټرول زیډ مې کړ. بیا به راشو افیکټ کې بل دی ریفلیکشن یا انعکاس ورکوي چې مخې ته دی همداسې عکس راځي لکه تاسو وګورئ دا عیناً هماغسې عکس چې دی د مخې ته شو کېږي کنټرول زیډ مې کړ. بیا افیکټ ته راځو بل دی ګلو خواوشا چې دی یو رنګ دی راشي ورسره یا دې ځای نه غواړئ چې بل دی سافټ ایج دا خواګانې داسې کمې شي ګورئ دا خوا چې کوم خواوشا و عکس لږه کم شو دې ته وایي سافټ ایج. بل دی بیول غواړئ داسې یو سټایل ورکوئ یا 3D روټیشن ورکوئ دې ځای نه د عکس کم طریقه باندې چې تاسو پرلیل ورکوئ یا پرسپیکټیو روټیشن ورکوئ هغه باندې کلیک وکړئ هماغه روټیشن به اخلي کنټرول زیډ مې کړ. بل دی پکچر لی آوټ ګورئ دلته کنټرول زیډ نه ماکسیمم تاسو کولی شئ چې مثال اوس غواړو دلته موږ هغه ګورئ کلر مو ورکړی نو ګلوی کړو کلر ختم شو همدارنګه چې دی پریسیټ مو ورکړی نو باندې کلیک کوئ همدارنګه چې دی شیډو مو ورکړی نو کلیک کوئ او همداسې ریفلیکشن مو ورکړی نو کلیک کوئ ختمیږي به تنې او سافټ ایج مو ورکړی نو کلیک کوئ هغه به تنې ختمیږي همدارنګه که بارډر ترې ختموئ نو نو آوټلاین باندې کلیک وکړئ هغه ختم شي تنې په دې طریقې سره اوس راځو پکچر لیاوټ ته غواړو چې دې سره داسې د لیکلو دغه راشي نو یو پین راشي ټکس پین دې کې تاسو کولی شئ چې لیکلو کې مثال د دې کې فرضاً دلته هم کولی شئ لیکلو کې یا به راځئ دلته لیکم پکچر دا مې ولیکه نو دا چې دی چینج شو څه ته دا اوس یو لیاوټ ته چینج شو دې ځای نه تاسو یو سټایل ورکوئ فرضاً دا سټایل مو ورکړه دې ته یو کلر ورکوئ دې ځای نه راځئ مثال زه غواړم دا رنګ ورکړم دا کلوز کوئ دې ځای نه دا زموږ پکچر شو. ریسیټ ګرافیک باندې که کلیک وکړو بیرته به خپل حالت ته راشي کنورټ ټو پکچر بیرته چې دا شی شو اوس پکچر شو که غواړئ تاسې بیرته خپل حالت ته راوړئ دا به کنټرول زیډ کې بیرته به هغه شیپ ته ختم شي. بیا راځو دې فارمټ ته بل دی الټ ټیکس د ټیکس د پکچر باره کې تاسو معلومات غواړئ چې ورکوئ یا دلته مثال لیکئ فرضاً دلته لیکم چې this is a desktop picture دا هم دې باره کې معلومات ولیکل. بل دی ارینج دا په شیپ کې وایو شیپس چې کله وایو بیا په هغې کې دا وایو. بل راځو کرپ غواړو دا امیج کرپ کوو مثال زه غواړم دغه ساحه زمونږ په کار نه ده دا کرپ باندې کلیک وکړئ ګوره دا مو کرپ. بل دی کرپ ټو شیپ غواړئ یو شیپ ته چینجوئ مثال زه غواړم فرضاً چینجوم یې دې شیپ ته داسې کلیک وکړئ او کرپ باندې کلیک کوئ ګورئ دا به دې ته چینج شي اوکې کې هماغه شکل ته چینج شو. بیا راځئ کرپ ته بل چې دی اسپیک ریشیو د مثال پورټریټ دا چې دی کرپ کوئ کلیک کوئ دا پورټریټ کرپ شو. لینډسکیپ یې پکې غواړئ چې کرپ کوئ دې ځای نه کلیک کوئ او دا اوکې کې دا به لینډسکیپ څه شي کرپ شي. بل دی غواړو فیل زه غواړم مکمل دا عکس چې دی دې کې راشي فیل شي ګوره مکمل عکس راغی. بیا ورته وایي چې نه فټ مکمل دا عکس چې دی کې فټ راوړه فټ صحیح شو. اوس راځو بل دی دې ځای نه هایډ وایډ دی زه غواړم چې دا شیپ هایټ چې کوم دی یا دا عکس دا اضافه کوم ګوره دواړه اضافه کېږي که وایډ اضافه کوئ دواړه اضافه کېږي که هایټ اضافه کوئ تاسو که چېرته یو طرف اضافه کول غواړئ دغلته چې دا کوم آیکن دی دې باندې به کلیک وکړئ او دې ځای نه دا لاک اسپیک ریشیوز نه چې دی ریشیو نه به ټیک مارک لرې کړئ اوس غواړئ مثال یوازې وایډ چې دی تاسو څه کوئ پراخوئ ګوره یوازې یو طرف ته به دا څه کېږي پراخېږي به. نو دا زمونږ د پکچر په اړه درس و چې تاسې پوه شوئ آینده کې به انشاءالله چې د شیپس وایو.